د افغانستان پخوانی ملي شورا ځینو استازو کابل کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان پوځي رژیم له لوري د افغانستان پر عامو خلکو وروستي بریدونه په سختو ټکو وغندل او دغه بریدونه یې د نړیوالو اصولو او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو خلاف وبلل. دوی پر پاکستان غږ وکړ چې د افغانانو ملي احساسات یې نه راپاروي. د دوی په وینا دا کار به ناوړه پایلې ولري. اوس هم که چیرې د افغانستان د خلکو ملي احساسات راوپارېدل او راپاروي دوی، نو زه فکر کوم چې بیا به خبره تر دومره کنټروله ووځي چې دوی به هم دې ته حق حیران وي چې دا له کومو ځایه نه دا خلک را پیدا سو او دا په دې باندې پوه شي دلته هېڅوک نه پاتې کېږي چې بیا به دی بیا دا تمه لري چې بیا به یو ډله څوک پیدا کړم هغه به د افغانستان په ضد جنګول. نه دغسې څوک نشته. موږ د پاکستان له ولسه چې موږ د پاکستان له هغو خلکو څخه چې هغه سوله غواړي، موږ د پاکستان له هغو خلکو څخه چې هغه واقعا په انسانیت باندې هغه واقعا په مسلمانۍ باندې عقیده لري، د موږ دغه غوښتنه ده چې دوی د پاکستان د پوځي رژیم د پاکستان د دغه اوسني دروغجن رژیم په مقابل کې ودرېږي، راپورته شي او سترګې یې ورخلاص کړي. د پخوانیو وکیلانو په وینا افغان ولس د خپلې خاورې او خپلواکۍ د ساتنې لپاره قربانۍ ورکړې او د هر ډول بهرني فشار پر وړاندې به یو موټی ودرېږي. حال بعد از این پایت قایم کو که ما مردم در قبال جنگ میکنیم کدید کل مردم افغانستان جنگ میکنه، زن مردم افغانستان جهاد به خود قبول میکنه اگر توی ظلم سری مردم بقبولانی و روا بداری. په همدې حال کې ځینو نورو وکیلانو د تیر نظام له مسؤلینو وغوښتل چې له هیواده بهر د پاتې کېدو پر ځای بیرته خپل هیواد ته راستانه شي او د دې خاورې او خلکو د دفاع لپاره د افغانانو ترڅنګ ودرېږي. از تمام سیاسیون، تجاران و کارمندان سابق یا دوره جمهوریت که در بیرون از کشور قرار دارند از اونا دعوت میکنیم و میخواهیم که کسانی که به وطن برنگشتند بیاین به وطن برگردند، دست به دست همدیگر داده در جهت بهبود و ارتقای کشور فعالیت بکنیم. دوی ټینګار وکړ چې د افغانستان اوسنی حساس حالت د ملي یووالي او ګډ دریځ غوښتنه کوي او ټول افغانان باید د هیواد د ساتنې لپاره خپل مسؤلیت ادا کړي.